سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنو. رفت افریدی یم د ادبزار د پاڼې نه په دې هیله په دې امید سره چې د ژوند نه بې خوند اخلو. ملګرو نن راغلي یو بوډیلا چېرته چې د مونږ ګران او محترم د ادب استاز حاجي کندهار افریدی صاحب ژوند کوي. د دغه نه به د ژوند په اړه تپوسونه هم کوو، خو د ټول نه مخکې د ادبزار په پاڼه کې ورته هرکلی. مننه تاسو د ادبزار چینل او د رفت صاحب تو مظهر صاحب ډېره مننه چې تاسو د پښتو لپاره خدمت کوو، کور کوو. دا ډېره مننه، خوشحال ډېره زیاته مننه. د تاسو مننه کوو چې موږ له وخت وښکلو. حاجي صاحب هسې خو تو بلا خلک پیژني، بلا مینهول دي خو داسې ملګري به وي چې تاسو د شخصیت سره بیا اشنا نه وي، نو د ملګرو سره خپله پیژنګلو. زه مننه کندهار افریدي ادبي نومه مې کندهار افریدي په نومه خلک پیژني او تیرو میدان کې پیدا شوی یم او 1950 کې او بیا پېښور ته راغلی په 2 شپېتم کې سبق ته وتمه پر مې سبق ویلی بیا مې سبق د خپل علاقایي وجو نه پاتې شو خو فارسي ادب اردو ادب مې بیا زیات ویلی داسې استادانو نه. تاسو ډېره مننه کوو چې ډېر مختصر انداز سره تاسو خپله پیژنګلو وکړه. حاجي صاحب د ملګرو د ادبي تندې دپاره چې د ملګرو ادبي تنده مو ته شي نو د ملګرو سره کلام شریک کړه، بیا به تپوسونه هم دي. غزل مطلارو چې د ولس غم یې خوړلی نه وي، غم یې خوړلی نه وي هغه به هېڅکله ښاغلی نه وي. چې د ولس غم یې خوړلی نه وي هغه به هېڅکله ښاغلی نه وي. او دا چېرته کېږي چې درستون به نه وای، دا چېرته کېږي چې درستون به نه وای ما به د تا غږ اورېدلی نه وي. دا چېرته کېږي چې درستون به نه وای ما به د تا غږ اورېدلی نه وي. او شعر دی چې لمحه لمحه شیبه شیبه بدله، لمحه لمحه شیبه شیبه بدله د تا تصویر هر وخت ښکلی نه وي. لمحه لمحه شیبه شیبه بدله د تا تصویر هر وخت ښکلی نه وي. ته نو به کوم یو غم جوړوې، کوم یو داستان یې غم لړلی نه وي. او شعر دی چې په پسرلي کې د خزان احساس کړم، پسرلي کې د خزان احساس کړم او نن به مې ستا رخسار لیدلی نه وي. په پسرلي کې د خزان احساس کړم نن به مې ستا رخسار لیدلی نه وي. او د غزل مقدارو چې کله نه کله هسې ورک غوندې شي، هسې ورک غوندې شي نور کندهار به چېرته تللی نه وي. کله نه کله هسې ورک غوندې شي نور کندهار به چېرته تللی نه وي. واه ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به ترې خوندونه اخیستي وي. حاجي صاحب تاسو څو کتابونه چاپ دي یا آینده مو څه سوچ دی چې کتاب به چاپ کوو یا نه چاپ کوو؟ مننه رفت صاحب د مو خو اوس زه ډېر د ملګریو د وجې نه کنې مو به اوس خپل هغه نه و چې زر دی چاپ کوم ځکه چې حالات داسې وو چې ګډ وډ وو او بیا ملګریو ورباندې زور راوړو نو غزلو کتاب د چاپ شوی دی ایله پریس نه هم نه یې راوړی نن یا سبا به یې راوړي که اخري پای پروګرام وي بیا به تاسې پخپله ووینو. نو د غزلو مو 5 کتابونه ته چاپېږي، 4 نور هم پاتې دي دا وړومبی چاپ شولو او بیا پسې نظمونه دي، بیا پسې نثر دی، ډېر کتابونه دي تقریبا 10 کتابونه په ما سره شته مواد. ډېره زیاته مننه. الله راوکړي چې د تاسو کتاب تر موږ لسونو پورې او د ملګرو مینهولو لسونو پورې ویر شي چې ملګري ته خوند واخلي. نو کندهار صاحب د ملګرو سره نور هم څه شریکه چې ملګري ته خوندونه واخلي؟ غزل مطلب دو چې بې له یاره زندگی ده، بې له یاره زندگی ده او څه دشواره زندگی ده، بې له یاره زندگی ده څه دشواره زندگی ده. او شعر دی چې بې له تا نه ځان ته ناست یم، بې له تا نه ځان ته ناست یم او څه کلاره زندگی ده، بې له تا نه ځان ته ناست یم څه کلاره زندگی ده. او شعر دی چې هغوی چا نه ګیله وکړي، هغوی چا نه ګیله وکړي چې یې خواره زندگی ده، هغوی چا نه ګیله وکړي چې یې خواره زندگی ده. او شعر دی چې خپل منزل ورته روان یو، خپل منزل ورته روان یو بس په لاره زندگی ده. او شعر دی چې په هر څه پوهې خونده، په هر څه پوهې خونده کردګاره زندگی ده. او شعر دی چې زه به څه د کار سړی شم، زه به څه د کار سړی شم چې بېکاره زندگی ده، زه به څه د کار سړی شم چې بېکاره زندگی ده. او شعر دی چې ګیله نه کوم خدایه، ګیله نه کوم خدایه مزیداره زندگی ده، ګیله نه کوم خدایه مزیداره زندگی ده. او زه پوی نه یم خلک وایي، زه پوی نه یم خلک وایي خود مختاره زندگی ده، زه پوی نه یم خلک وایي خود مختاره زندگی ده. او شعر دی چې څه پرې پوه شوې که پوی نه شوې،
څه پرې پوه شوې که پوه نه شوې انتظار زندگی ده څه پرې پوه شوې که پوه نه شوې انتظار زندگی ده او شعر دی چې ګناه نه کوم خو کېږي نه کوم خو کېږي او ګناهګاره زندگی ده ګناه نه کوم خو کېږي ګناهګاره زندگی ده او د غزل مقدار زو چې دا هم ژوند کې حسابېږي دا هم ژوند کې حسابېږي کندهاره زندگی ده واه ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به ترې خوندونه اخیستي وي یو تپوس بل کوو چې د سوشل میډیا د لارې ادبي خدمات خلک کوي لکه د موږ په شانتې ادبي پاڼې وي د پښتو د ژبې دپاره خدمات کوي دې ته په کوم نظر باندې ګورم دا خو رفت صاحب ډېره ښه خبره وه ځکه چې ولې به یو غږ محدود ځای کې وکړه نه لس ګزه کې به د خلکو له رسولی شو اوس 24,000 میل لرې رسولی شي دا خو د ژبې وغیرې په دا ټیک خبره وه چې ځینې خلک غلط کور کوي هغه خو هسې مغوي که نه خو د ښه مخونه یې ډېر سره ژبه ورسره خوارېږي او اسانه باندې خلکو له رسېږي میسج ولې خو د میسج نه شو رسولی تقریبا په یو فرلنګ کې چې رسولی یوه میاشت بیا غوښته اوس په سیکنډونو کې رسېږي ډېره ښه خبره ده بیا موږ خصوصي کبویلو لپاره پښتنو له کبویلو کې زیاتې ده نو کبویلو لپاره د نوره د خوشبختۍ خبره وه چې درسه وزیرستان نه غواړي ته باجوړ پرې درسه خبرېږي او خصوصي ډوله ضرورت وي سیاسي ضرورت هم ورته وي ادبي هم ورته وي ډېره زیاته مننه تاسو ډېر ښه نظر سره پرې پیش کړو حاجي صاحب یو بل کلام هم سره شریک کړه چې ملګري ترې مستفید شي د غزل مطلب لنډ غزل دی چې نه په خوله کېږم بس اشنا خفه یم نه په خوله کېږم بس اشنا خفه یم او دا ځل دروغ نه دي رښتیا خفه یم نه په خوله کېږم بس اشنا خفه یم دا ځل دروغ نه دي رښتیا خفه یم او شعر دی چې یو دوه خو نه دي په زړه ډېر غمونه یو دوه خو نه دي په زړه ډېر غمونه غم د دنیا دی په هر چا خفه یم یو دوه خو نه دي په زړه ډېر غمونه او غم د دنیا دی په هر چا خفه یم او شعر دی چې ای د جهان د قدرتو مالکه ای د جهان د قدرتو مالکه ته راته جوړه کړه ښکلا خفه یم ای د جهان د قدرتو مالکه ته راته جوړه کړه ښکلا خفه یم او شعر دی چې ژوندون مې واړه تهمتونه دي بس ژوندون مې واړه تهمتونه دي بس زما پروا نشته په تا خفه یم ژوندون مې واړه تهمتونه دي بس زما پروا نشته په تا خفه یم او مقدار زو چې د ستا د مینې راز مې ونه ساتو ته کندهار کړلی رسوا خفه یم ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې یو تپوس بل لرو چې مونږ شاعرانو ادیبانو له څه په کور دي چې د مونږ د ژبه نوره هم ودانه شي سوکاله شي د خپل نظر سره پرې پیش کړه چې څه کول په کور دي مونږ شاعرانو مننه رفت صاحب شاعران خو د معاشرې بیا خصوصي د ټولنې مرکزي کردار ځکه چې دا نقشه جوړوي د معاشرې د ښې معاشرې نقشه جوړوي نو دغه له خو دا ډېر زیات پکور چې یو خو پخپله کې کوم د پښتو ټولنې دي هغو چې اتفاق وي په یو بل باندې اعتراضونه نه کوي لکه څنګه پر سوشل میډیا موږ کوو که نه نو دا غیر ضروري ځینې تنقیدونه چې هغو سره پښتنو په منځ کې نفاق پیدا کېږي او زړه بدوایي پیدا کېږي نو دغه نه پکار ده چې ځان وساتي ور قومیت ته په سوچ او فکر وکړي یووالی زیات کړي اتفاق زیات کړي او محبت زیات کړي محبت ډېره لا ډېر ښه نظر تاسو سره پرې پیش کړو حاجي صاحب یو بل کلام هم د ملګرو سره شریک کړه چې ملګري ترې خوند واخلي مطلب و چې مای زیروا اشنا رنځور بشي مای زیروا اشنا رنځور بشي و زړه مې زخمي شوی دی ناسور بشي مای زیروا اشنا رنځور بشي و زړه مې زخمي شوی دی ناسور بشي و شعر دی چې دا مو بدبختي ده هر احبار به وي دا مو بدبختي ده هر احبار به وي او شي به د رقیب په څېر شي به د رقیب په څېر تربور بشي دا مو بدبختي ده هر احبار به وي شي به د رقیب په څېر تربور بشي او شعر دی چې ښکلی دی خو زړه صفت یې نه کوو ښکلی دی خو زړه صفت یې نه کوو نور به په سر وخیږي مغرور بشي ښکلی دی خو زړه صفت یې نه کوو نور به په سر وخیږي مغرور بشي او شعر دی چې تا زما د سوال ځواب کې ویلي وو تا زما د سوال ځواب کې ویلي وو ویلې خفه کېږي بس منظور بشي تا زما د سوال ځواب کې ویلي وو ویلې خفه کېږي بس منظور بشي او شعر دی چې مه کوه ظالمه نور د ظلم حد مه کوه ظالمه نور د ظلم حد ستا دغه ښایسته دنیا تنور بشي مه کوه ظالمه نور د ظلم حد ستا دغه ښایسته دنیا تنور بشي او شعر دی چې را مې غللو خواته زړه ورګورو نه را مې غللو خواته زړه ورګورو نه او خوی د غرڅنی لري ضرور بشي او مقدار دو چې ګوره کندهار د نن بې سوره دی
وسترګو کې لږ وخانده مسرور به شي. ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به ته خوند اغستی. حاجي صاحب ټول ولس او ټول پښتون لا کوټلی پیغام میر کا چې په دا باندې عمل درآمد وکړي چې قوم مخکې پرمختګ وکړي. ډېره مننه رفعت صاحب. نو موږ خو صرف د ادب سره تعلق دی او ادبي خلکو له جوت پیغام موږ حقدار ګڼو چې ویلي کړو هغه نه ورو موږ مغې نو بس پښتانه چې کوم شاعران ادیبان د کلم سره کار لري هغه د قوم په جوړولو کې هغه کې وغه شي نه نفرتونه نور بیماری لکه نشو خلاف دغه د نن سبا چې کوم قبویلو کې خصوصي نشي شروع شوي دي دغه خلاف د کلم په ذریعہ باندې هغه کې چې خلکو زړونه او خلکو پیژني چې دا څوک دا کوي موږ معاشره ویرونه وي نو دا خصوصي موږ پیغام دی چې ادبي خلک خصوصي کوروږي چې خلکو ترمنځ محبت وي نفرت نه وي او خپل کلتور دود دستور در ژوندۍ وساتي. ډېره زیاته مننه. ډېر ښه پیغام تاسو ورکړو. د نه غواړم بې اجازت د حاجي کندهار افریدي صاحب مننه کوو چې په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکړو. د مظهر افریدي صاحب هم مننه کوو. د نه غواړم بې اجازت. الله په امان.